آغا محبوب صلی الله علیه و آله وسلم دا چا اوخ کی چې زما استا په خاطر باندې توی کی خو په ما او تا باندې د هغې مخ دومره ګران نه دی خدای ناخواسته چې زه خپل ما او تا خپل مخ همغسې جوړ ما او تا د هغې په سنت باندې اتباع نه کوو ما او تا د هغې په سر نه دردېږو زه او ته خو د هغې د میلاد دپاره د دلایلو پسې ګرځو زه او ته خو د هغې د محبت دپاره دلایل لټوو چې آیا دومره محبت پکار دی او دومره نه دی پکار زه او ته خو په دې امت کې داسې خلک هم ګورو چې هغه د هغې پیغمبر د اتباع دپاره د دلایلو لټون کوي اوس د سیمې دا خبره کوله په کابل کې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راغللو امیر المؤمنین دی په دې وخت کې او د جماعت په دروازه کې کېناستلو یو پوټی غوښې راواغسته خوړی امیر المؤمنین دی د وخت بادشاه دی خلیفه د وقت دی په زرګونو خلک انتظار دي لږ بې نزاکته غوندې ښکاره کېږي په لاس کې غوښه نیولې جومات په دروازې کې ناست دی خوري چا تپوس وکړو حضرت څه مقصد دی څه مقصد دی چې جومات په دروازې کې ناست دی او په لاس کې مو یو پوټی غوښه نیولې او دلته خوري مقصد څه دی حضرت امیر المؤمنین عمر بن عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمایي مقصد نو نشته بس ما په دغه ځای کې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کتل او چې ناسو یو پوټی غوښه خوړه ما هغه انداز پوره کولو زما ستا معیار د محبت ولې دې اندازې ته نه رسېږي زما ستا معیار د محبت ولې دې اندازې ته نه رسېږي چې ما او تا د هغې دلایلو پسې ګرځو چې خلک لږ شبهات موږ ته واچوي کله وایي چې ولې میلاد مناوې او کله پې ولې خوشحاله کېږي زما ستا د عشق مرتبه ولې دې ځای ته نه ده رسېدلې الله رب عزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه یا ایها الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافه ای د ایمان خاوندانو په دې اسلام کې پوره داخل شئ پوره داخل شئ د آیت شان نزول دا دی چې عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی په یهودیانو کې ډېر غټ عالم نو په یهودیت کې د په خپل ځان باندې د اوښ غوښه حرامه کړې وه نو د اوښ غوښه به یې نه خوړه کله چې دی مسلمان شو نو دا طبیعت یې نه منله چې د اوښ غوښه وخوري نه به یې خوړه اوس د اوښ غوښه خوراک نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی نه مستحب دی غوښه ده که نه چې ودې خوړه او که ودې نه خوړه مباح کار دی په خوراک کې ثواب نشته او په نه خوراک کې ګناه نشته لیکن دلته د طبیعت یهودیانه د وجې نه دې ترک د غوښې ده اوښ کوي نو رب العزت د وحی نزول کوي چې ای د ایمان خاوندانو په اسلام کې پوره داخل شئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان او د شیطان د لارو تابعداري مه کوئ دا په کوم طبیعت باندې چې د اوښ غوښه نه خوري دا ستا هغه د یهودیت طبیعت دی نو که په اسلام کې داخلېږي نو پوره داخل شي زه تا نه تپوس کومه او یا ته د خپل ځان سره سوچ وکړه او یا زه د ځان سره سوچ وکړم چې زه او ته نن ترک د سنتو د نبي علیه الصلاة والسلام کوو نو دا په کوم طبیعت باندې کوو دا کوم طبیعت دی کنی خو ته خپل اصول وګوره زه هم خپل اصول وګورم ته د خپل لږې مخکې د پلار نیکه وختونه وګوره چې ستا د پلار او نیکه ګیره وه که نه وه پټکی په سر وه که نه و د سنتو تابعداري وه که نه میلاد هغوی مناولو که نه مناولو او دیم لږ سن سبا وګوره که نه پټکی ورک شو د پښتون د سر نه ګیره ورکه شوه د ځوان د مخ نه اتباع د سنتو ختمه شوله او چې څوک په سنتو باندې وګورو کله ورپورې خاندو کله ورباندې ټوکې کوو نبي علیه الصلاة والسلام زما او ستا مغفرت دپاره ژاړي یو ورځې حدیث مبارکه راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي چې الله رب العزت را سره د جنت البقیع په باره کې وعده وکړه چې څوک دلته ښخ شي دا به زه وبخمه کوم خلک چې عمرې ته یا حج ته تللي دي هغوی ته به معلومات وي چې تاسو کله د نبی علیه الصلاة والسلام روضې مبارکې ته ورشئ نو د روضې مبارکې د قدمینو شریفینو په طرف باندې د میدان په آخر کې قبرستان دی دې ته جنت البقیع وایي په دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام ازواج مطهرات خښ دي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ده
د نبی رسول الله سلام بچی مبارکان دي په هغه ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او عثمان رضی الله تعالی عنہ التخخ دي او تقریبا لزر صحابه کرام التخخ دي نو الله رب العزت دعا کوي نبی رسول الله سلام الہ په مکه کې مم ډیر خلق خختی جنت المعلا دی الته د خدیجه رضی الله تعالی عنها قبر مبارک دی ایت جنت المعلا وای نو دعا کې الہ ته جنت الباقی په باره کې را سره خو وعده او شجدا بدر توبه خم نو الہ په جنت المعلا کې مم ډیر صحابه کرام خختی الته خدیجه مخخله الله رب العزت ورته فرمای څومره په امت باندې خدای پاک مهربان دی څومره مهربان دی الله رب عزت ورته فرمایي یا رسول الله ای زما محبوبه دا ستا همسایګان دي هغه زما همسایګان دي ا د کعبې سره خواته غښتي زما همسایګان دي دا مې ستا په مخ باندې بخلي دي اما ته پرېږدې زه په خپل رحمت باندې وبخمه قیامت ورځ بشي قیامت ورځ بشي د قیامت ورځ به وي حالات به سخت شي وخت به مشکل شي خلق به زر کاله په دې حالت کې پاتې شي چې سترګې به اسمان ته ختلي وي او څوک به خبرې هم نشي کولی خدای پاک فرمایي څنګه به وي دا حالت به داسې وي لکه سکارا لکه نشه چې وي بېهوشه چې وي وما هم بسکارا دوی په نشه نه وي ولکن عذاب الله شدید د خدای عذاب په ډېر سخت د خدای عذاب په ډېر سخت وي آخر تاسو دا واقعه اورېدلې ده چې خلک به تنګ شي دوی به لاړ شي آدم علیه السلام ته به وایي چې خدای پاک ته ووایي چې بس دا حساب کتاب شروع کړي که جنت ته ځو چې جنت ته لاړ شو که جهنم ته ځو چې جهنم ته لاړ شو نو آدم علیه السلام ورته وایي چې یاره زه خو دا کار نشم کولی دی به حضرت نوح علیہ السلام تراشی بے حضرت ابراہیم علیہ السلام تراشی بے حضرت موسیٰ علیہ السلام تراشی بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تراشی عیسیٰ علیہ السلام ورته وایي چې تاسو مه ګرځئ تاسو ځای نه دی کتلی لاړ شئ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا خدای محبوب دی چې هغه ښه سوال وکړي نو قبول وشي واقع خو ډېره اوږده ده خبره دې پورې درته کومه چې کله چې خلک راشي نبي علیه السلام ته نو نبي علیه السلام به سر په سجده شي نبی علیہ السلام په سر په سجده شي او چې کله دی سر په سجده شي نو خپله نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت ما ته القا د څه الفاظ وکړي د تسبیحات وکړي دا به زه په هغې وخت کې ویم نو الله رب العزت به زما دعا قبوله کړي ارفع رأسک یا محمد د الله رب العزت د طرف نه به آواز راځي سر دې اوچت کړه ای زما محبوبه سر دې اشفع تشفع ته شفاعت وکړه خدای پاک ستا شفاعت قبلوي ته سوال وکړه خدای پاک قبلوي ته د مغفرت دعا وکړه خدای پاک هغوی ته مغفرت کوي دی به دعا کوي الهه ما ته مې امت راوبخي ما ته مې امت راوبخي خدای پاک ورته وایي زه نیم مې در وبخم نیم یې څنګه در وبخم دا نیم امت ګناه نه ده کړې دې خطا نه ده کړې دې تعدا نه ده کړې دې ظلم نه دی کړی دا د ګناه نه پاک دی نه عذاب دی نه حساب کتاب دی نه گرفت دی نه وهل ټکول دی نه سیزل دی بس د نبی صلی الله علیه وسلم مخ مبارک دی او خدای ته ورستون شو خدای پاک ما ته وربخلو نو دا خو زما اوس ته کمال نه دی کنه او چې درته مخالف سره ودرېږي ولې د نبي علیه الصلاة والسلام په راتګ باندې خوشحالي کړي نو خو دنیا مې په هغې باندې جوړه ده او آخرت مې په هغې باندې جوړ دی د خدای د قهر او د غضب نه چې ساتل کېږم نو د هغې په مخ باندې ساتل کېږم خدای رالو ځکه خو یې راته کلمه ویلې مسلمان شوم که نه او کافرو مخکې دا خلک نبي علیه السلام ورته کلمه ویلې مسلمانان شو نبي علیه السلام ورته بیا سر په سجده شي بیا به سر په سجده شي خدای پاک ورته په درې حصو کې مې دوه حصې در وبخل درته بیا مبارک به بیا سر په سجده باندې شي بیا به الله رب العزت وایي چې ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع ته شفاعت کوه خدای پاک ستا شفاعت قبلوي بیا به د امت دپاره سوال کوي خدای پاک ورته څلور حصو کې مې درې حصې در وبخل بیا به خدای پاک ته په سجده باندې کېږي الله رب العزت ورته وفرمایي
چې په دې زړه کې یو د اورې د دانې په اندازه باندې ایمان وي، هغه مې درته بخلی دی. بیا به بیا مبارک دعا کوي، بیا به دعا کوي، بیا به ودرېږي، بیا به دعا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام به ګرځي، یو امتي دی دا به راواخلي، دوزخ ته به یې روان کړي. امتي به ورته وایي چې یاره چرته مې بوځې و چې دوزخ ته دې بوځو. وایي په دې کوم پیغمبر مې چې ایمان راوړی یو څه خو یې راته وښیوی چې خیر دی وي دوزخ کې خو به یې نشم کتی، یو ځل خو یې را باندې خیر دی وګورئ چرته دی. ملایکې به ورته پرچه راغلی دا چې دا جهنم ته بوځئ. نو وایي ټیک ده جهنم ته مې بوځئ که نه، نو یو ځل خو را باندې خپل پیغمبر خیر دی وګورئ چې لرې نه خو یې وګورم. حدیث مبارکه کې راځي وایي ورته وبهیې ښایي چې څنګه وګوري دا به چغې کړي یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله زه ستا امتي ما جهنم ته بوځي. نبی علیه السلام به په خپله بالذات راپاڅېږي، ملایکو ته به وایي دا چېرته بوځئ؟ یا رسول الله دی جهنم ته بوځو. نبی علیه السلام ورته وایي چې ما سره خدای وعده کړې که چې زه به تا راضي کوم، نو چې دی جهنم ته بوځي خو زه نه راضي کېږم، زه خفه کېږم. ملایکې به عرض کوي یا رسول الله خو موږ ته خو اډر شوی دی، پرچې را کړې ده، هلته په میزان کې هېڅ شی نشته دی. نبی علیه السلام به دعا ته لاس اوچتوي، الهه دا مې امتي دی زه پرې خفه یم جهنم ته مه لېږه. الله رب عزت ورته حکم وکړي زما حبیب خفه دی واپس یې کړي جنت ته ولېږه. یو امتي دی د نبی علیه الصلاة والسلام دی روان کړی دی جهنم ته به یې روان کړی. نبی علیه السلام په مقام محمود کې موجود وي، آدم علیه السلام به ورته آواز ورکړي وا احمده وا احمده. نبی علیه السلام به راوځي، آدم علیه السلام ورته هغه وګوره د حشر په میدان کې ستا یو امتي روان کړی دی، ورشه را خلاص یې کړه. دی به راکوشي چرته بوځئ؟ دا جهنم ته بوځو. و دا زما امتي دی مې بوځئ. یا رسول الله موږ خو مجبوره یو. هلته ترازو د میزان چې په هغې ځای نه ورته پرچي را کړې دا جهنم ته حواله کوي، واپس رپورټ راوړي چې دا موږ در رسولی. نبی علیه الصلاة والسلام به په خپل چپ لاس باندې خپله ږیره خدای ته وسیله کړي، خپله ږیره مبارکه به خدای ته وسیله کړي او دا یو لاس به خدای ته اوچت کړي، الهه تا ما سره وعده کړې چې زه به تا راضي کوم، خو دا زما امتي دی خدای دا چې دوزخ ته ځي زه نه یم راضي. خدای پاک دا امتي ما ته واپس راکړه یا الهه، دا راته جهنم نه خلاص کړه. الله رب عزت ملایکو ته حکم وکړي واپس یې بوځئ، هلته بوځئ واپس عمل یې وتلی، واپس چې راولي کله میزان ته عمل چې ورته تلي نو عمل خو وي نه. نبی علیه السلام فرمایي د دې بډې نه به ورته یو کاغذ راوباسه، د بډې نه ورته یو کاغذ راوباسه، د نیک عمل په تله کې به ورته کېدم فشاحت دا بله تله به والوځي د سپکوالي دا عمل د نیکۍ به ورباندې دروند وګرځېږي، د جنتي پرچه به ورته ورکړي. دا کس به ورنه پوښتنه کوي، دا ملایکې به ورته دا څه شی دی؟ دا سړی به ورته دا څه شی و؟ دا کاغذ د څه شي دی چې په نیک عمل کې دی کېښودلو؟ نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وایي تا په ټولې زندګۍ کې یو ځل د زړه د اخلاص نه په ما درود ویلی، دا هغه ستا درود دی. په ټولې زندګۍ کې یو ځل د زړه د اخلاص نه درود ویلی دی. بې وفا امتي به ورته څه وایي من انت، ما سره خو دې ډېره ښېګړه وکړه، ته څوک یې؟ نبی اسلام ورته وایي چې انا نبیک محمد صلی الله علیه وسلم. زمونږ وفا کوم ځای کې ده، زمونږ وفا کوم ځای کې ده. خادم صاحب په یو شعر کې وایي که غلطه نه کوم وایي بیا څنګه به یې چهره شي په لحد کې ته غلط چې کړی دنیا کې وي عرفان د محمد صلی الله علیه وسلم. او نو موږ په دنیا کې عرفان د نبی علیه الصلاة والسلام نه دی کړی،
منګه اتباع د سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د کړي منګه په نقش قدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نه ایتوري منګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع او اطاعت نه د کړي منګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک په خاطر باندې د خپل مخ مبارک ډیزاین نه جوړ کړي ما او تا د خپل ګيري اندازا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت کې نه جوړ کړي ما او تا د خپل وختار صورت د نبی علیہ السلام په محبت کې نه جوړ کړي ما او تا د خپل لباس انداز د نبی علیہ السلام په محبت کې نه جوړ کړي نو ځکه خو موږ هغه ته بیا پوښتنه کوو چې من انت ته څوک ولې زمونږ محبت د نبي علیه الصلاة والسلام سره په دې اندازه باندې پورته نه دی تللی چې کله موږ نهي ته کینو د خپل ګیرې ډیزاین جوړو او د هغې نه مخکې موږ یو ځل خپل مفتي صاحب ته عالم صاحب ته مولوي صاحب ته راغلي یو او هغې نه موږ ته تپوس کړی دی چې د میلاد میاشته ده زه به د میلاد شریف محفل ته راځم زه به جومات ته راځم زه به د نبي اسلام د محبت دعوه کوم مولانا صاحب محترم ما ته ووایه زه نن نهي ته ځمه زه ګیره څنګه جوړه کړم چې ما نه نبي علیه الصلات والسلام خوشحاله وګرځېږي ما او تا دا کار ونه کولو چې زه او ته کله نهي ته کښېنو او هغې نه مخکې راشو عالم او د مولوي صاحب او د مفتي صاحب نه تپوس وکړو چې زه د خپلو ویښتانو ډیزاین څنګه جوړ کړم چې ما نه مې خپل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم خوشحاله شي زه او ته درزي ته د تګ نه مخکې مو د کوم عالم نه تپوس ونه کړو زما او ستا د معیار د محبت دونه پورته نه وتلی چې زما او ستا چهره د هغې ډیزاین د هغې لباس د هغې ترتیب دا د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو په اتباع باندې راشي ولې د محبت انداز مو دونه پورته نه دی ولې زه او ته هغه مجلس کې نه کینو په کوم مجلس کې چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مینې خبرې کېږي چرته چې نبی علیه السلام په خلکو باندې ګرانېږي چرته چې د نبی علیه السلام سیرت بیانېږي چرته چې د نبی علیه السلام ښایست بیانېږي یو صحابي نه چا پوښتنه وکړه ویل تا نبي علیه السلام کتلی ویل چې او ما کتلی ویل څنګه و هغه ورته ای بچیه کأن الشمس طالعة بس لکه نور چې راوخېږي یو بل صحابي څوک پوښتنه کوي نبي علیه السلام دې کتلی و تا ویل او ما کتلی و وایي څنګه و وایي کأنه مصحف ذهب وایي لکه بس د سرو زرو ټوټې ته چې ګورئ یو بل نه تپوس کوي وایي څنګه و بس وایي تا داسې کته چې سپوږمۍ ته دې کته او ده ته دې کته والله چې د سپوږمۍ نه ښایسته ښکاره کېده نو ما او تا د نبي علیه الصلاة والسلام صفات چېرته اورېدلي دي ما او تا د نبي علیه السلام په مینه کله خبرې کړې دي ما او تا خپل بچي کله راټول کړي چې هغې ته ما او تا د نبي علیه السلام د محبت خبرې کړې دي ما او تا د خپل کور خلک کله راټول کړي دي چې هغې سره مو د نبي علیه الصلاة والسلام د مینې خبرې کړې وي چې زما او ستا په زړه کې د نبي علیه السلام هغه مینه پیدا شي کومه مینه چې ما او تا د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع ته مجبوره وګرځئ الله رب العزت دی زمونږ میلاد هغه میلاد وګرځئ چې کله مونږ اوچتېږو نو د الله رب العزت طرف نه پاڅېږي خبر راشي چې قومو مغفورینا پاڅېږئ په داسې حالت کې ستاسو ټولو ګناه بخښل شوې او الله دې زمونږ میلادونه د نبی علیه السلام په دې قسم میلاد وګرځئ چې د هغې نه وروسته مونږ ته د نبي علیه السلام محبت دومره په زړه کې پیدا شي چې مونږ ته د نبي علیه السلام هره ادا خوږه ښکاره شي او مونږ په هغې باندې عمل وکړو وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه